سنتو کې چې خلکو ټولو تقریبا اکثر پرېښودي جماعتونو کې رسول الله ویلي صلو قبل المغرب د ماښام د مانځه نه مخکې 2 رکعته وکئ ویې کوئ بیا ویلي بیا یې ویلي په درېیم قرته چې د چا خوښه یې ولیکي دا په صحیح حدیثو کې راغلي دي د ماښام د مانځه نه مخکې 2 رکعته لمونځ کول بخاري مسلم ترمذي ابو داود د هر کتاب د حدیثو کتاب کې دا شته او بل طرف ته زمون په علم کې یو صحیح حدیث داسې نشته چې د الله رسول د دې سنتو نه منع کړی چاته او اصحابو د رسول الله په دې سنتو داسې عمل کولو چې نوې غونډې میلمه به راغی جومات ته به چې راننوته د ماښام د مانځه نه مخکې به د خلکو سنت دا 2 رکعته کول هغه به حیرانه شو چې کېدای شي جمع به شوي وي او چې کله به د ماښام اذان وشو یبتدرون السواریا صحاب د رسول الله به د ستنو ته د یو بل نه مخکې کېدل چې زه ورته 2 رکعته لمونځ وکړم دې سترګې ته تقریبا 12 حدیث په دې مسله کې راغلي د رسول الله یو صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي د هر اذان او د اقامت په منځ کې مونځ دی مونځ د هر اذان او د اقامت په منځ کې به مونځ کول پکار دی ما بین کل اذانین صلاة د هر اذان او د اقامت په منځ کې به مونځ کې د الله پیغمبر داسې فرمایي ډېر خلک داسې هغې په دې حدیثو باندې د هغې په جومات کې عمل څوک نشي کولی که څوک عمل وکړي خلک د نوم نه یېرېږي داسې کوئ تاسو د الله د یېرې نه ودرېږئ په جومات کې په مانځه که اقامت شروع شو بېرته سلام ګرځوئ تاسو د الله د 2 رکعتو سنتو پوره ثواب درکوي په موږ باندې الله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها دومره زموږ به د وسې چې څومره زموږ الله په موږ دومره کار لازموي چې څومره زما او ستا د وسې د لازمي خو الحمدلله دا دین چې له کوم ځای نه راغلی مکه او مدینه دا خلک هغه ځای ته دې وګوري چې هلته اذان کله وشي نه آیا خلک سمدس ودرېږي او که نه په منځ کې یو 2 رکعته لمونځ کوي هغه ځای ته دې خلک وګوري که دا دین د کوم ځای نه راغلی هغه ځای ته لږ وګوره که